بله سلام، ساتېریا ښه یې؟ څه مو وویل؟ نه رښتیا مطلب مې سرتېری و. څه وکړو اوس نو زاړه شوي یو، خو خیره په هر حال غوښتل مې چاوال مو واخلم. په سره خط کې څه غورې دي؟ حلوا به ویشل کېږي که نه؟ مننه، موږ انشاءالله آماده یو. دښمن مو شاته تمبولی، موږ سر ورکوو خو سنګر نه صاحب. اوهو، زه خبر شوی یم چې طالب ورونو ډېر فتوحات کړي له خیره. یاره زه خو وایم چې هسې سنګر ورته پرېږدئ. زه نه غواړم چې تاسو غوندې ښایسته ځوانان له لاسه ورکړو. ټول ورته تسلیم شئ. اوهو خاینه، ته څنګه داسې ویلی شي ها؟ رشوت خوره، بې غیرته، بې ناموسه. ځه ورک شه. ته اوس ماته خاین وایې ها؟ صبر ولا که دې پرېږدم. بله سلام علیک، مهرباني وکړئ څه خدمت وکړم؟ هو صاحب ویې منله، ویلې چې سنګر درته پرېږدو. بله بله. اوهو، چې دا د کونډې زوی څه وایي؟ زه نو اوس هم کیسه کې نه یم. بله معاون صاحب. بله وکیل صاحب چیرته یې؟ کابل کې یم صاحب. همدا اوس مې چورت ویل او پلان مې جوړولو چې څنګه وطن د دې بلا نه خلاص کړو. چوپ شه خاینه دوه مخیه وطن پروشه، ځان ته دې څه فکر کړی؟ زه به دې تا خوښ شم. هله قلندرۍ غول دې لړلي هسې ځان باسه. اوهو، له ځانه قلندر مه جوړوئ او د خپلې مور وطن سره خیانت مه کوئ.